سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ ګرانو ملګرو او څارونکو لیدونکو اورېدونکو خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست. دا ویډیو زما لومړنۍ ویډیو ده چې د وینا د برخو مهمې برخې تاسو ته ښیمه پکې. نو وینا برخې څه ته وایي، یعنې په انګریزي کې parts of speech. لاندې په ورسره غږیزو تورو کې هم لیکلي دي چې څنګه لوستل کیږي. نو په دې لومړنۍ ویډیو کې د وینا برخو تاسو ته د نوم تشریح کوم چې نوم څه دی او څه ډول نومونه وي. نو پیل یو ځل بیا راځو یعنې آرې سکالو یا موضوع ته. نوم چې په انګریزي کې ورته ناون وایي. اوس راځو د نومونو بڼو ته. یو خو خپلواک یا آزاد نومونه وي چې له نورو نومونو یې ریښې نه وي اخیستې، لکه د یو ځای نوم لکه ښار، سړک، کابل، لندن، امریکا، پخلنځی، یا د یو کس نوم احمد، ننګیال، اتل، اباسین، توریالی. او د ژوندسورو نومونه، ژوندسوری یعنې هغه څه چې ژوندی وي لکه انسانان او ژوي، لکه سړی، ښځه، هلک، بچی، زمری، خر، کب یعنې ماهي. همدارنګه د څیزونو نومونه لکه میز، شی، کټ، ونه، کتاب، اوړی، منی، غوړي، اوبه. او د احساساتو نومونه لکه ډار، خفګان، ویاړ، تلوسه. اوس راځو تړښتي نومونو ته. تړښتي نومونه ترکیبي نومونه هم ورته ویل کیږي چې په انګریزي کې ورته compound nouns وایي. نو تړښتي نومونه هغه دي چې له یو آزاد او بل آزاد نوم جوړ وي، لکه لیکدود. لیکدود یعنې له لیک او دود جوړ دی، یعنې دواړه آزاد نومونه دي. یا ولسمشر، له ولس او مشر. بندیخونه، له بندي هغه څوک چې قید وي او خونه. پیشپړنګ له پیشو او پړنګ جوړ دی. پیشپړنګ یو ډول چټک ژوی دی، د پړنګانو په کورنۍ کې راځي، ډېر چټکه منډه وهي. اوس راځو د نوم وروستۍ بڼې ته. هغه بېلښتي نومونه دي، یعنې اشتقاقي نومونه. په انګریزي کې ورته derivational nouns وایي. دا هغه نومونه دي چې له یو آزاد نوم او له یو نخپلواک ګړ یعنې مورفیم جوړ وي. نخپلواک ګړ یا مورفیم وروستاړی شو یا مختاړی شو. لکه ښوونکی. ښوونکی له ښوول یو کړ دی او ونکی وروستاړی جوړ دی. زده کوونکی له زده کول او وونکی. ما په دغه څلور ګوټي کې لیکلي دي چې آزاد نوم او وروستاړی، خو نه یوازې له نوم سره وروستاړی او مختاړی راتلی شي، بلکې له کړونو سره هم، یعنې فعلونو سره هم، لکه ښوونکی، ښوول خو یو کړ شو او وونکی دا یو وروستاړی شو. کتابتون له کتاب او تون جوړ دی. کتاب یو آزاد نوم دی او تون یو وروستاړی دی، نخپلواک ګړ. یا زرګر. زر یو آزاد نوم دی او ګر یو وروستاړی، یو نخپلواک ګړ. هیوادوال. هیواد یو آزاد نوم دی او وال یو وروستاړی دی. پراختیا. پراخ یو ستاینوم دی
اوتیا وروستاړی. یعنې بېلښتي نومونه له نوم، کړنو او ستاینومونو سره وروستاړي او مختاړي وي. بله بېلګه ناسمي. نا پکې مختاړی شو، سم پکې ستاینوم شو او ای پکې د نومونو وروستاړی دی، نومیز وروستاړی. بېخبري له دریو ګړونو جوړ دی. بې یو مختاړی دی، خبر یو نوم دی او څرګنده یې ای یو نومیز وروستاړی. نارښتینوالی له نا جوړ دی، نا یو مختاړی شو، رښتین یو ستاینوم یا نوم هم کیدای شي او والی یو وروستاړی شو. نو دا و د نوم ډولونه. یعنې یو ځل بیا یې تکرارومه. یعنې ازاد نومونه چې یو ځای، کس، ژوندسوری، څیز، احساس نوموي. تړښتي نومونه چې له یو ازاد نوم او بل ازاد نوم جوړ وي. او بېلښتي نومونه چې له یو نوم، کړ او ستاینوم سره مختاړی او وروستاړی وي. دا وه د نوم ویډیو. په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته د کړ تشریح کومه. نو تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم او د تل په څېر د مهربانۍ له مخې زما دغه ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. مننه. ښې چارې.